څومره ښایسته جمله ده دا یوه جمله کې هر نصیحت پروت دی انفق ما فی الجیب یأتیک من الغیب کم څه چې ته په جیب کې لرې هغه خرڅ کړه د الله دپاره ورکړه غریبانو مسکینانو د خپل وس مطابق نو تاله به د غیب څه امداد راځي تاله به د غیب څه کومک راځي ځکه وایي انفق علیک چې ته خرڅوې پر تا به خرڅېږي انفق ينفق علیک چې ته خرڅ کوې او پر تا باندې به خرڅ کېږي الله به د غیب څه درکوي ګوره بعض غریبان مسکینان دا سوچ کوي چې دا صدقه دا خیر دا جذبه دا به خامخا په مالدارانو نه د مالدار لک پی صدقه ستا 100 پی صدقه د مالدار 100 پی ستا یور پی الله حکم ته نه ګوري الله کیف ته ګوري الله دې ته نه ګوري چې څو یې ورکړي الله دې ته ګوري چې په کومه جذبه یې ورکړي نو ځکه که څوک دا غواړي چې د غیب څخه د کومک وسی څوک دا غواړي چې د غیب څخه په مال کې برکت راسي څوک دا غواړي چې کار او تجارت مخ ته ولاړ شي داغه د پاره دا لازم ده چې څه په جیب کې لري الله خرڅوا لږه مصرفوا چوکیدار م جوړېږي کته د لک رو وسلره لک مصرفوا کده ویر په وسلره ورکړي کم سے کم هغه د ورکولو جذبه خو بدوي چې د ورکولو جذبه درکې پیدا سي د راکلولو د غیب څخه خبره لاري خلاص